موږ او تاسو ټول یو وخت له داسې حالت سره مخ شوي یو چې په ډیره وړه خبره یا کار باندې هم له حده زیات سوچونه په ذهن کې اړه وراړه وو، خو تر ټولو زیات سخت حالات هغه چې دا سوچونه مو له ذهنه وځي نه یا ځان ته خلاصولی نه شو. که د خوب بسترې ته لاړ شو هماغه یو سوچ مو خوب ته نه پرېږدي، که درس ته کینو هماغه سوچونه مو ذهن کې ګرځي، که کار ته لاړ شو د سوچونو له وجې کار مخته نه شو وړلی، که د یو څه په اړه فیصله کوو همدا سوچونه مو فیصلې ته نه پرېږدي. خو پوهېږئ یوازې موږ او تاسو له داسې حالت سره نه مخ کېږو. په دنیا کې 83% ځوانان همدا اوس له دې مشکل سره مخ دي. موږ او تاسو په دې پوهیږو چې فکر او سوچ کول د انسان په کامیابۍ کې ډیر مهم رول لري. نو ولې له حده زیات سوچ کول بیا انسان له نارامۍ سره مخ کوي او تیزوریږي؟ راځئ نن په همدې مسلې باندې ځان پوه کړو. په اصل کې له حده زیات فکر کولو ته په انګلیسي کې دوه کلمې کاریږي، یو ورته اوور تھینکینګ وایي او بل ورته رومینیشن وایي. خو په عمومي لحاظ اوور تھینکینګ هغو خلکو ته استعمالیږي چې د خپل راتلونکي ژوند په اړه ډیر سوچونه او فکرونه کوي، او رومینیشن بیا د هغو خلکو لپاره استعمالیږي چې د خپل تیر ژوند لپاره ځورېږي، کومه غلطي تې شوي یا په ژوند کې کومه حادثه تېره شوي هغه یې ځوروي او همیشه د هغوی په اړه فکر کوي. حتی د ورځې په اوږدو کې که یوه وړه مسله هم رامنځته شي د هماغې مسلې له وجې ټوله شپه ناقراره وي، خوب نه ورځي او همدا یوه مسله په ذهن کې ګرځي راګرځي. له حد زیات سوچونه اصلا یو بد عادت دی چې د وخت په تیریدو سره زیاتیږي او انسان په خپل ژوند کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ کولی شي. خو دا مسله خود به خوده نه را پیدا کیږي، دا بېلابېل دلایل لري. مثلا په یو کور کې که هر وخت د لویانو ترمنځ جنګونه کیږي، وهل ټکول کیږي او بد رد ویل کیږي، نو په هغه کور کې ماشومان له سوچونو سره رالویږي. هغوی هر وخت په دې سوچ کوي چې نن به بیا په کور کې د غټانو ترمنځ جنګ کیږي، چغې او سورې به خیږي او له همدې سره ماشوم د سوچونو عادت واخلي. بیا چې کله زلمی شي، ځوان شي او د فیصلو وخت راورسیږي، هغه د یوې وړې فیصلې په اړه هم په ورځو سوچونه کوي. که یو کار ور وسپارل شي په دقت یې نشي کولی او فکري تمرکز یې په هغه کار نه وي او په کار یې هم سم سر نه خلاصیږي. که په یو مجلس کې عادي خبره هم وشي یا ورته څوک خبره وکړي وروسته پې ډیر سوچونه وهي، د همدې یوې خبرې له وجې ورته ټوله شپه خوب نه ورځي. که یو کار تې وران شي یا غلطي تې وشي بیا د ډیر وخت لپاره خجالت وي، د شرم احساس کوي، ځان ورته ډیر کم ښکاري او د نورو خلکو په نسبت ځان ډیر ضعیف احساسوي. نو دا ټول هغه څه دي چې د انسان په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات اچوي او پرمختګ ته نه پرېږدي، حتی خپل خواهشات او ارمانونه هم ته د همدې مشکل له وجې پاتې شي. خو په دې خاطر چې دې مشکل ته د حل لاره پیدا شي، ځینو روانشناسانو دا مسله په 4 برخو ویشلې ده. اول ته یې ډپریسیو رومینیشن وایي. په دې کې انسان د یوې منفي پیښې په اړه په مسلسل ډول فکر کوي، همدا یو منفي فکر یې په ذهن کې تاویږي راتاویږي، د حل لار ورته نشي پیدا کولی. په دې وخت کې انسان له ځان سره فکر کوي چې ولې ژوند دومره تریخ دی، ولې زه په هر کار کې ناکامه کیږم، ولې دا دنیا دومره ظالمه ده، یا ولې زه خوشحاله ژوند نشم کولی. دویم ته یې انشیس رومینیشن وایي. په دې وخت کې انسان یو ډول ویره احساسوي، د خپلو تیرو حالاتو ته په کتلو سره آینده ورته ډیره خرابه ښکاري. مثلا له ځان سره په دې سوچونه کوي چې هسې نه کوم نږدې او خواخوږی انسان له لاسه ورنکي، پلانکی مړ نشي، وظیفه مې ختمه نشي، د کانکور په ازموینه کې ناکام نشم، یا که چېرته رانه غلط کار وشي بیا به څه کېږي. دا رقم خیالات او سوچونه ورته په مسلسل ډول ځي راځي. درېیم یې ډیسیژن پیرالیسس دی. په دې برخه کې انسان فیصلې نشي کولی، یوه وړه مسله په یوازې ځان مخ ته نشي وړلی او بند پکې پاتې کېږي. له دې یېرېږي چې که هره فیصله وکړم غلطي به رانه وشي. حتی د کالیو اخیستلو ته هم یو ساعت سوچ کوي چې کوم کالي واغوندم. د سودا په اخیستلو کې هم سمه فیصله نشي کولی چې کومه سودا ښه ده او کومه ښه نه ده. او 4م یې سوشل انزایټي نومیږي. په دې ډول کې انسان د خپل اجتماعي ژوند په اړه تشویش کوي او فکر کوي چې خلک به زما په اړه وایي څه، ما هغه پلانکی وخت کې باید هغه کس ته داسې ځواب ورکړی وی او داسې مې نه وی ورکړی، یا همیشه ځان سره وایي چې زه ډیر خراب، کمزوری او د نورو په نسبت ډیر ټیټ انسان یم. په دې اړه ما بشپړه ویډیو جوړه کړې ده، که چا نه یې لیدلې دلته یې لیدلی شئ.
نو په همدې خاطر له حده زیات سوچونه کول له ډیپریشن او انزایټي سره تړلې مسله ګڼل کیږي، خو د روانشناسۍ د برخې متخصصین په دې نظر دي څوک چې له حده زیات سوچونه کوي په هغه وخت کې ورته خپل شخصیت ډیر کمزور او ضعیف ښکاري، چې په اصل کې دا د انسان شخصیت او شناخت نه وي، بلکې دا یو عادت دی چې انسان ته له وړوکوالي نه پیدا شوی وي. په دې حالت کې د انسان شناخت نه معلومیږي. که انسان له دغه حالت نه راوځي نو شخصیت او شناخت یې کیدای شي ډیر عالی، خو اوس پوښتنه دا ده چې بغیر له سوچ خو ژوند نه کیږي. که فکر او سوچ ونکو نو پرمختګ به څنګه کوو؟ د ژوند لپاره به لارې چارې څنګه لټوو؟ په دنیا کې چې څومره اختراعګانې شوي دي ټولې د همدې سوچ او فکر په بنیاد شوي دي، نو ولې باید سوچ ونکو؟ هو، فکر او سوچ کول انسان ته د کامیابی زمینه برابره. که ستاسو یاد شي موږ په دې اړه یو بشپړه ویډیو هم جوړه کړې وه، که تاسو کې چا نه لیدلې نو دلته یې لیدلی شئ. خو د سوچ کولو او له حده زیات سوچ کولو یا اندېښنې کولو ترمنځ یو فرق موجود دی. په اصل کې فکر کول انسان ته د مشکلاتو نه د وتلو لارې چارې پیدا کوي، په ذهن کې پرتو پوښتنو ته ځوابونه رامنځته کوي، په خپل ذهن کې پرتو معلوماتو د تحلیل او تجزیې فرصت موږ ته راکوي. خو له حده زیات فکر یا اندېښنه کول بیا موږ انزایټۍ او ډیپریشن ته بیایي. په دوو لارو کې مو پرېږدي او فوکس مو له منځه وړي. په همدې خاطر یو ته اصلاحي فکر وای او بل ته بربادونکی فکر هم وای. مثلا که چیرته موږ د کانکور ازموینې ته آمادګي نیسو نو په دې به فکر کوو چې د ځان لپاره به د 2 میاشتو یو تقسیم اوقات جوړوو، په دومره مشخصو ورځو کې به یو مضمون او په نورو ورځو کې به بل مضمون او یا نور مضامین زده کوو. د ځان لپاره د دې چوکاټ له جوړولو وروسته چې د امتحان لپاره آمادګي نیسو هم به له درسونو نه خوند واخلو او هم به د امتحان نتیجه هم مثبته راشي. خو که چیرته د کانکور امتحان را رواني او موږ یوازې په دې سوچ کوو چې نتیجه به مې څنګه راځي، کوم مضمون کې مې نمرې کمې نشي، ناکام نشم، او په مسلسل ډول همدا سوچونه مو په ذهن کې ګرځي او درس مو پرې نه دي، نو نه به درس ویل شي او نه به د امتحان نتیجه سمه راشي. خو کله کله داسې هم کېږي چې انسان نه پوهېږي هغه سوچونه او فکرونه چې په ذهن کې ګرځي هغه سم فکرونه دي او که ناسم دي. یعنی انسان څنګه پوه شي چې زه اوس اصلاحي فکر کوم او که له ضرورته ډیر فکر کوم؟ په دې برخه کې د بېلابېلو تحقیقاتو نتیجو دا ښودلې ده چې کله تاسو پوه شوئ چې یوه مسله په مسلسل ډول په ذهن کې اړوئ را اړوئ او دې مسلې ته د حل کومه لاره نشئ پیدا کولی، نو دا تشویش او له حده زیات فکر دی. همدارنګه که چیرته د یوې مسلې په اړه فکر کوئ او په مسله کې نور هم ونښتئ، هر څومره چې فکر کوئ نور هم پکې غرق کیږئ، فکر مو ګډوډ شي او له کومې ویرې او اضطراب سره هم پکې مخ شئ، نو پوه شئ چې تاسو له حده زیات فکر کوئ. ترڅنګ که چیرته په یو مسله کې ستاسو د فکر ټول تمرکز په دې جمله و چې که چیرته داسې وشي او که چیرته هغسې وشي او دا جمله په مسلسل ډول ذهن ته درځي او کومه د حل لاره او نتیجه هم نه تنې راوځي، نو باید پوه شو چې له حده زیات تشویش کوو. اوس پوښتنه دا ده چې له دغه مشکل نه ځان څنګه راوباسو؟ په اصل کې څو هغه د حل لارې چې ما له بېلابېلو کتابونو، تحقیقي مقالو او د روانشناسانو له خولې کاپي کړي دي په دې برخه کې غواړم له تاسو سره شریکې کړم. اول دا چې که تاسو غواړئ چې له سوچونو او اندېښنو نه ځان راوباسئ نو همدا اوس د وړو وړو فیصلو نه شروع وکړئ. مثلا سودا اخلو، چا سره ملاقات کوو، چا ته مسیج لیږو، کوم کتاب مطالعه کوو یا کوم ځای ته ځو، په دې اړه زر فیصله کول خپل عادت وګرځوو. که چیرته چاته میسیج لیږو د هغې لپاره سوچ کولو باندې 1 ساعت وخت نه تیروو، یوازې 10 منټه وخت پې تیروو، فکر پې کوو او لیږو یې. که څه هم دا په اول سر کې سخت وي، خو که تمرین پې وشي کرار به مو د زر فیصلې کولو عادت جوړ شي او دا به موږ سره مرسته وکړي چې په آینده کې د غټو فیصلو کولو جرأت هم پیدا کړو. که څه هم دا وړې فیصلې به کله ناسمې خیږي او کله به سمې هم خیږي، خو ښېګڼه یې دا ده چې ستاسو باور په خپل ځان باندې ډېرېږي او په آینده کې د یو قوي انسان په توګه په ټولنه کې راښکاره کیږئ. نو په همدې خاطر روانشناسان وایي چې له هیڅ فیصلې نه کولو نه دا ښه ده چې غلطه فیصله وکړئ. بله د حل لاره دا ښودل کېږي چې ځان ته چلنج ورکړئ. مثلا ځان سره ووایو چې د دغه مشکل چې ما ته راپېښ شوی دی تر ټولو بد حالت به یې څنګه وي.
آیا زه د هغې بد حالت د بدلولو لپاره کومه لاره لرم، یوه حل لاره ورته پیدا کیږي که نه؟ که د حل لپاره یې کومه لاره موجوده وي نو لاره ورته ولټوو او سمدستي پې اقدام هم وکړو. یعنې دلته ویلی شو چې د ځینو مشکلاتو حل زموږ په لاس کې او ځینې زموږ په لاس کې نه وي، نو هغه څه چې موږ حلولی شو اقدام پې کوو، او هغه څه چې زموږ په لاس کې نه او نه شو حلولی هغه خدای پاک ته پرېږدو. او موږ په دې عقیده لرو چې الله جل جلاله تر ټولو ښه د ستونزو حلوونکی هم دی. درېیمه د حل لاره دا ښودل کېږي چې ټول هغه څه چې موږ پې سوچونه وهو د هغې مسلې اصلي جړه یا ریښه پیدا کړو او ځان سره یاداشت کړو، په کومه کتابچه یا موبایل کې ځان ته ولیکو او نور ځان په داسې شیانو باندې مشغول کړو چې په هغې کې زموږ دلچسپي. مثلا ځینې خلک له لیکلو خوند اخلي، ځینې خلک له ملګرو سره په ناڅاپاسه خوشحالېږي، ځینې خلک له خپلو ماشومانو او د کورنۍ نورو غړو سره په خبرو خوشحالي احساسوي، او ځینې خلک په خپلو کارونو کې راحتي احساسوي. نو کله چې موږ د ډیرو سوچونو په وخت کې په داسې مسایلو ځان مشغول کړو او هر وخت د سوچونو په وخت دا کار وکړو، په قرار به مو د تشویشونو بد عادت هم ختم کړی. له تشویشونو او ډیرو سوچونو نه د ځان ساتلو لپاره یوه مهمه لاره دا هم ښودل شوې ده چې هر وخت له ځان سره دا خبره ومنل شي چې هر څه زه نشم کنټرولولی. په ژوند کې ډیر داسې حادثات راځي چې زموږ پې وس نه رسیږي، موږ یې په مقابل کې هیڅ هم نشو کولی او نه یې موږ مخه نیولی شو، نو بیا تشویش ورته ولې وکړو؟ نو په همدې خاطر د داسې مسایلو لپاره سوچونه کول یوازې د خپل ذهن خوړل دي او خپل ژوند په لوی لاس خرابول دي. روانشناسان وایي چې تشویش کول او له حده زیات سوچونه کومه ناروغي نه ده، دا یو عادت دی، خو که چیرته د دې عادت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تېرېدو سره په یوې خطرناکې ناروغۍ باندې بدلیدلی هم شي. دا وه زموږ د نن ویډیو هیله ده چې ستاسو به خوښه شوې وي. په اخره کې یوه یادونه کوم او هغه ده چې هغه ځوانان او ملګري چې له 12م صنف نه فارغ شوي دي او د کانکور ازموینې لپاره آمادګي نیسي، د هغوی لپاره زموږ ګران ملګري منصور جهان یو ډېر غوره اپلیکیشن جوړ کړی دی او تاسو کولی شئ چې په وړیا ډول ترې استفاده وکړئ. لینک یې زموږ د یوټیوب چینل په لاندې ډسکرپشن کې موندلی شئ. که چېرته تاسو کې هم کوم ملګري داسې یو نوښت کړی او ګټه یې عامو خلکو ته رسیږي نو معلومات یې له موږ سره شریک کړئ، موږ به یې حتما له نورو ملګرو او لیدونکو پورې هم ورسوو. په دې لارې به هم ستاسو د فعالیتونو قدرداني شوې او هم به خلک ستاسو له فعالیتونو نه مستفید شي. تر بلې خپرونې د الله په امان.